تقریر کولو وی فرمایل چې عرفات کې دا آیات ما تراغله. د دې آیات دا معنا ده چې تکم غرض لا اے پیغمبر ما دنیا ته لګلې وي هغه غرض کې ته کامیاب شو. ټول صحابه خوشحال شو چې الحمدلله زمون پیغمبر الله په خپل مشن کې کامیاب کو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو ګټ کې ناشته او جاړي. صحابه ورلا ورته غوسه شو چې ته جاړي ولې؟ دا هډر د خوشاله آیات ته چې زمون پیغمبر الله په خپل غرض کې کامیاب کو. ابو بکر صدیق ورته فرمایي چې دې کې شک نشتا. د دې آیت کریمه دوه رخ دي، یو په اعتبار د ظاهر سره د خوشاله آیات، یو په اعتبار د مفهوم سره. د دې آیات د مفهوم نه دا معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با نور دنیا کې ژوند نه پات. صحابه یا خوشالو یا هم ټول خپش راله خدمت اقدس د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم و یا رسول الله مونږ دا وی او ابو بکر دا وی. سردار کونین فرمایل چې ابو بکر ټیک وی، ما الله پیشکش د دنیا او د آخرت دواړو وکړه، ما دنیا پرې خو او آخرت مې غوړک. 80 ورځې د دې آیت کریمه د نزول نه بعد حضور حیات مرض موت کی بیمار ش. صحابه تپوس تراله یا رسول الله ستا د وفات نه رسته به مونږ څه کوو؟ حضور علیہ السلام ورته فرمایل ترکت فیکم امرین کتاب الله و سنتی. دو سیزونه مې در تفریخي دي، یو د خدای قرآن بل زما سنت. کتا سو د خدای په قرآن او زما په سنت عمل کولو لن تزلو، تاسو بچر نه گمراه کیږئ. او کتا سو قرآن او زما سنت پرې خو خدای به تاسو پریدي. د یو ورځ نه به بلې له ذلیلې، بلې نه به بلې له ذلیلې، بلې نه به بلې له. صحابه بهرحال څه وخت تېر شه دروازه وټکېده. څوک دی؟ بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایي وای بابا جان یو ډیر هیبتناک سړی بهر ولاړ دی محیب. سردار کونین ورته وای بچیا دا هیبتناک نه دی، داغه سړی دی چې تاب بے پلار کی او میندې بدی کونډی کی. بی بی فاطمه زار زار په جړا شو. حضور ته وای بابا جان دې سړی ته دا خدانه نظراتلو اجازت غواړي، والله کده ته اجازت حکم. سردار کونین ورته وای بچیا دا څوک دی چې زما دروازې ته راشي چې را چارا لګلې دې فریاد غتا کاوه. اجازت شو. د موت فرشتہ دن نراله سردار کونین خدمت اقدس کې الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وقت پورا دے. حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې لک صبر کولې شي چې جبرئیل راش. یو رب کی جبرئیل را. سردار کونین ورته وی الله ته وای ز خدا سے روانم ما نرستو بزما د امت سوک نگہبان وی. جبرئیل ورته فرمایل چې یا رسول اللہ اللہ وستا وقت پورا دے تبدا سی دے او تا نرستو بستا د امت ز نگہبان یما. لک سات تیر شه. حضرت عائشہ فرمائی زماغی کد سردار کونین سر مبارک پروت سات پس بما پا چہرہ انور ورتلاس والو. انا للہ و انا الیہ راجعون. ابو بکر پس خبر لارو چراشا آتا جد کمی شم پرواناوے اگا شما بجاوش. ابو بکر پا من ڈراغے کور تننوت پیور پریوت. سردار کونین پا دوارا مخا سبک آواز اوک وا محمدا وا محمدا وا خلیلا وا حبیبا ان اللہ لا یجتمع علیک موتتان. وا محمدا وا حبیبا وا خلیلا ان اللہ لا یجتمع علیک موتتان. اللہ بدو مرگ پتا نہ جمع کئی. یو مرگو چراغ لے تو پہ وفات. حضرت عمر چھ بار واورے دے چھ زما محبوب وفات. اللہ ترے رویس ورتل واورے یا اہل مدینہ
زما دی په خدای قسم وی کچاوی چې حضور وفات شو اوس به په دې تورت سر قلم ک د وفات आवाज بم زما وخت څوک نه راولي کینی اوس ته سر قلم کو ابو بکر پسې سړی لاړو چراشت خدن نه پروت ہے عمر تور راويسته د اوس به قتل عام جوړ شي ابو بکر په منډه راوت عمر دلا سولیو ټول صحابه مسجد نبوي کې کېنول صدیق اکبر منبر توخت ورته صحابه واوري وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل نو محمد صلی الله علیه وسلم مگر یو رسولو دنا مخکم ډیر رسولان تیر شوی دي یو مرګو چراغ هغه په وفات شو اے صحابو زمونږ د زندګۍ لا عمل چو زمونږ مشم دا موقوف په محمد پورې نو من کان یعبد محمدا ان محمدا قد مات ابو بکر اعلان کو چاچ د محمد رسول الله عبادت کولو محمد رسول الله نن وفات من کان یعبد الله ان الله حی لا يموت چاچ د خدای عبادت کولو اب ټول عمر ژوند دی رضا باروت ټول سنادید لوی لوی سرداران صحابه چو ارا جمع شو چې دفن به اله کیږي چې انتخاب د خلافت شي عزیزانو مسله هم ده چې د امیر دفن به اله کیږي چې اول انتخاب د امیر شي راله مشوره شروع اهل مدینه او اهل مکه ناستی چې امیر بچوک دا خبره لک په غور واوري امیر بچوک اهل مدینه وې چې زمون ملک دی وطن زمون دی تاسو مهاجر د مکې نه راغلی یې مونږ پوهېږو امیر انتخاب پوهېږه ستاسو څه کار ابو بکر صدیق را پاسېده او وی فرمایل چې غوږ کېدی یو حدیث واورئ د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث د پیغمبر خبره ته وای یو قران دی او بل وای حدیث دی حدیث د پیغمبر خبره قران د خدای کلام بلکې حدیث هم په حقیقت کې د خدای کلام په حدیث دلیل څه دی چې دا د خدای کلام دی په حدیث دلیل خود قران ما په خبره پوهیږي لکه حدیث چې دلیل دی د قران په حقانیت دا چې قران دلیل دی د حدیث په حقانیت هغه خبره مې تاسو ته کړې و چې کراچۍ کې زه ملماو ما پرویز صاحب ملاقات دا میمن پزے کی ماتوی جی یہ وہ پرویز صاحب ہیں جو جن کو آپ منکر حدیث کہتے ہیں یہ وہ صاحب اچھا یہ تو شکر ہے ان سے ملاقات کرنے کا تو مجھے بہت شوق تھا ماتوی چھے مولانا صاحب قرآن کی موجودگی میں آپ کو کیا ضرورت ہے حدیثوں کے پیچھے پھرنا ماورتیلی دا قرآن پا موجود گئے کہ منگ پا قرآن پوئی گنا چھے حدیث نہیں دلیل دے چھے دا کتاب دا خدا کلام دے تاثر سے دلیل دے ماتوی چھے پیغمبر نے فرمایا ہے میں پیغمبر تو 1400 برس ہو گئے کہ وہ گزر چکے مجھے حدیث میں ہے میں حدیث تو آپ مانتے نہیں ہیں حدیث تو آپ مانتے نہیں ہیں اول با حدیث منے نو بیا با قرآن منے اول با پیغمبر منے بیا با خدای منے ذکر چیز آدھے سیخا خدای تاسو آغا قوم نے زمونگ مشرانو با دخپل اللہ سا بوتان جوڑ کا وغیتا بے سجدے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے وصلہ راگا وی جیز مسلمانے گم وی ولی وی زمائی و خدایو بار میں بوتلے و لمبالا وی امی لمبولو نور تمیکی خوچی وچی وی دوگی دران رالا پر خپی اوچتی کی متیازے پہ اکڑے وی زمان خدای ورطا ایتسمو نوی نوی زورتا ولارم ورطا میوی چه عرب یبول سالبانی برأسی عرب یبول سالبانی برأسی آیا دا سی شیم رب کے دیشی چه دا چاپ سرگی دران متیازی کئی نوی آغا میں مات کو ابوت او تعالی عالم ترا تا حقیقی خدای وقایا تاسو خیال راغی عرض داو ابو بکر صدیق را پاسه دا او وی یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ووري اهل مدینه بیا چې تاسو څه خو خداو ټول سرنګون
د پیغمبر فرمان بچ بیانې ده صحابه بدا سے ناستو تابوي چې د دوی په سر مارغان ناست تاسو غوندې به بق بق نه کته سړی تدا سے الائمه من قریش جناب محمد رسول الله فرمایلی دي چې امام چې د ابد قریش نه ای اهل مدینه او تاسو قریش نه ای لہذا حق د امامت تاسو نه دی اهل مدینه وی اقال رسول الله هكذا پیغمبر دا سی ویلی دی صدیق اکبر وی والله بالله ثم تلا سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم الائمه من قریش په خدای قسم ما د رسول الله نه اوریدلی چې هغه فرمایلی چې امام چې دی د قریش اوس دا قریش دي تاسو انصار یې په دې کې انتخاب اهل مدینه رااله وی صدیقه چې پیغمبر ویلی دي نو په قریشو کې تا نه اوچت ببل سوک بیعت تفصیل وګد رااله د سردار کونین صلی الله علیه وسلم د جنازه تنظیم اوس یو تپوس تاسو نه کوم او مهم درته نه تحقیق وکي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اول جنازه چا کړی دا او سو جنازې شوي او په جمع جنازه شوي دا او کنا چاته شتا پتا ها شتا چاته وای شیخان څه کوي ها نو تا چرته عمر تیر کړه ما مخلق دی او غاخ نشتا ترا پاسه لغوندې تا وخت چرته تیر کړه دیکھو وګورئ ما ته ګورئ بوډا سپینګیره سړی دی ډېر ښه سړی دی بزرګ دی وای مليانو نه تپوسو کنو تب څه کوي وای تورا ګیره مې شو سپینه زه حیران یم تورا ګیره مې شو سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ وخت تیر دا څومره لویه دنیا ناسته یې تاسو ته د خپل پیغمبر زه په دعوی ویم چې دام پته نشته چې اول جنازه چا کړې ده او په جماعت سره داغه جنازه شوې ده او کنه د څومره دنیا کې ناسته چا کړی جبرائیل سکارو جنازو کولو سره تاسو خیال راغی په دعوی ویم یو قوم د قوم چې دومره لري وي هغه څه قوم چاته چې د خپل پیغمبر د جنازې پته نه دلته خلاصې خلک ډیر خلافت د علی او ابو بکر تواغستو دا دا مسله دي شیام حل کی او سنیان دیم حل کنه بچیا نه پويږي وکه دی عزیزانو ما عرض کولو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دفن وش حکم وش چې ما خخو بچرتا بل حدیث بیان چې سردار کونین فرمایلی دي چې ما بعد حضرت عائشہ په کوټه کې دن نه دفن کوي هغه کمره کې قبر وکنسته شو دفن التو عزیزانو مسله اوس دا ده چې قبر د پاسه چت روا ده او کنه جایز سعودي عرب کې د ټوله دنیا د علماو یو کانفرنس چې قبر د پاسه چت جایز ده او کنه جایز علماو فتوا ورکړه چې قبرونو د پاسه چتونه جایز نه دي سعودي حکومت وی چې خدای زد رسول الله گنبد عمرانو زمونږ د ملک نمائندګي پکې کوله مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه هغه وی چې د پیغمبر گنبد نشي ورانوله ولی پیغمبر د وفات په ټیم کې وصیت کړو چې زما دفن د حضرت عائشہ په کوټه کې وکړي او دغه وخت کې په کوټه چت وو کچت ضروری نه لري دغه په قبر پیغمبر به ویلې چې چت لري کې بیا مې دفن وکړي کتا سوې پیغمبر نه هیرو ک پیغمبر ته د نسیان نسبت کو نو پټکی کافر به د ټولي دنیا علما حیران شو او وی چې د پیغمبر قبر چې ده دا خلاف قیاس ته په دې بچت ضرور وي د پیغمبر د وصیت مطابق باقی قبرونو باندې بچتونه نه تاسو خیال راغی دفن شو انتخاب د امیر المؤمنین ابو بکر نن امیر المؤمنین شو سباله صادری پوگا چولی دیو بازار تروان عمر فاروق په مخ راغی اینا یا ابو بکر اینا ورته زم منډای کې دا صادره خرصوم چې بال بچ له نفقه او ګټم بیا به نور کار کوم الله ته چې د کلرکای چارجواله په دفتر کې هم سبب صادره پوګه با کوړ بازار تراوړي چې بابو صاحب او به کوي څوک یا چانه د وزارت صاحب د غوشي حلف او وفاداری او اغسته
وزیر به وګوري چرته چې صاحب صادرې پوګا چولی او بازار تر روان دی الکه څه کوي وزیر صاحب وی دا صادرې خرصم بال بچ لنه فقط او بکیدا څه څو ها جی یا بل والا وغیرہ وغیرہ دا د ابوبکر ایمان دی صادرې پوګا دی عمر فاروق ته وی دا خرصوم چې بال بچ لنه فقره اورم بیا به د سلطنت کار هغه ورته راځه دا وختم د سلطنت کار ته ورکا نفقه به د بیت المال نه جاری راغه بیت المال ته پاو اوړه د ابوبکر صدیق امیر المؤمنین د فی کس په سر باندې پاو اوړه بده د کوړه د ورځې دي څومره پاو وختو تیرې دو یو اوخه ورکړه چې د دې پای بخپلمس کې ملما بم په پالي دو جوړې جامې ورکی چې دا یو خیرنیږي بلا باج یو صادره ورکو چې دا به استعماله که وخت به وخت مرشم دا به د کفنم شي یو د لرګي لویا کاسا ورکړه چې دې کې بخپلم خوره او ملما ته بم راو باس دا سامان د بیت المال له صدیق اکبر ته ورکړې شه عزیزانو ما ته وګورئ سورځ چې تیرې شوه دا ابوبکر بیبي وای ابوبکر صدیق ته چې انار تمړ کیږي څه شتا انار تا ورته ما سره خو خدای راستی که فالتو پیسې شتا چې تعالی انار راوړم او دا ستا په نامه چې کوم اوړه راځي دین لګ بچ کوا یو اته ورځې کې یو سیر جمع کا به خرڅ کم طالب په انار راوړ هغه ول ډېر اوس خزه تم ګور او میړه تم ګور زمون خزو تم ګور او مونږ تم ګور ای ته خدای مرکب دغه خزو تا تبخ اوس خزه